رمیز پینځي تخوال لاغلی دي دا بوای دا gaډي به چای ناراغي سړی دی بھائی جان روان دی السلام علیکم امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک پای او د ژوند په مزو کې به خبرینن په نوې ولاګ کې تاسو ټول ته هر کله وایم بایرن را سره عجیب غونډه کارونه شو یو خدا کار دی کنه چې پرونه ولاګ چې اوس پور لاندې اپلوډ شوی لا ایډیټ کړم مې نه دی شوټ کړم ریکارډ کړم مې دغه لګ ایډیټ کړم مې نه دی وجه دا وکنه چې بیگم اوستان زموږ ځای کې ملمانو نو هغې سره ایثار شو ما تقریبا 11 بجې شو ما اخیری شاټ واغستم زه ایډیټینګ کوم نو بیا بجلی لاړه او بجلی چې راله بیا بالکل زما ډاډي نه لګېدې ځکه چې زه ډېر زیات ستړی وم نو په دې وجه باندې ولاګ چې دی زه به سبا ایډیټ کړم نو نن را سره څه چلو شو نن را سره داسې چلو شو که نه چې دا نه دی دا وینئ یم اوس نه دی واغستو ها داسې کیسه را سره وشوه که نه چې سهار تلم نو ما وی زه به ولاګ سټارټ کړم سهار تلم اسپتال ته یو مریض و هغه مې بوستو نو اسپتال ته تلم دا ګاډی مې راویستو نو زمونږ روډ باندې کار کوي که نه تاسو ته ما ویلو نو ښکته روډه پرته وه هغې د لاسه زما ټیک روډه زیدو د دې ګاډي نو بیا را سره موبایل هم نو موبایل رانه کور پاتې شوی و که نه نو ولاګ مې دې وجه هم نه دی کړی دا خبره نو سار راسي ګډوډ ګوره یو ران سار موبایل کور پاتې شو دویمه دا خبره چې ټیر راته وډځېدو درېیم دا خبره چې بیا لکه په داسې ځای کې چې نه بازار و نه خواته د ټیر دوکان و نه پینچري هېڅ هم نه بیا لاړم بازار ته هغې ځای نه په رشکه کې لاړم بیا مې هغې ځای نه ټیر راوړو او بیا مې ورته ولګه اوس تقریبا 2 بجې دي چې کور ته رالم نو اوس مې ولاګ ایله هغه سټارټ کو نو اوس ګورم لږ کښېنم هغه پرونی ویډیو چې زه هغه لږ ایډیټ کوم او بیا چې دی که نه خبرې اترې ستاسو سره کوو ښه نو څنګه چې زه رالم که نه تقریبا 1:30 څه کم 2 بجې وي نو ما ویل زه ویډیو ایډیټ کوم نو چې څنګه رالم او ډډه مې وواله اوده شوی وم اوس پاڅېدم تقریبا 4 بجې نو ویډیو مې ایډیټ نه کړه او خو زه دا خوب مې ورته لږ وکړو نو اوس داسې کار کوم که نه چې اوس څه کار کوم ورګول کور ته ځم چې کور خو راته څه کار نه هي بیا راځم ستاسو سره ګپ لګوم ښه نو اوس تقریبا 4 بجې شوې زه څه کم په 2 بجې راغلی وم زه به ویډیو ایډیټ کړم نو چې څنګه سملاستم نو ډایرکټ خوب راغلی اوده شوی وم نو اوس 4 بجې دي اوس راپاڅېدم او 2 ملګرو راته وینا کړې ده 2 نه بلکې 3 ملګرو وی چې سبا چې دی زموږ ګاډي دي یو ملګري خو نن سهار ونه هغې له خو نه یم تللی ځکه چې تللی وم تاسو ته مې کیسه وکړه که نه اسپتال ته تللی وم او نور 2 ملګرو ده که نه نو اوس ګورم چې څه جوړه کوم چې لاړ شم او که لاړ نه شم خو ملګري دي نو خامخا تلل به غواړي څه چل کوو تاسو ته به ښایو چېرته ځای ما زموږ سره یې ښه نو اوس داسې خبره ده که نه چې رالم یو ملګري ګاړه و هغې ته مې زیري وکړه او اوس ځم دی بل ملګري خوا ته نو کارونه ډېر دي خو لکه زویه وي ما نو زه من هغې تماشه کوم ماښام به شي په دې چل کې نو مازدیګر بانک ته تقریبا لږ ټیم دی 4 بجو نه ټیم اوښتی دی 5 بجو ته ټیم نږدې هغوی تماشه کوم چې څه چلې وکړو زما په خیال په دې ګاړه کې کسان ډېر دي ما ته پکې ضرورت هم نشته خو ورښکاره شوې ورته نو ته څومره خوراک وکړو زناورو په شان لګیا دی ګوره کاشي به زه لیټ شوم که نه نو ګوره ګاړه ورانه ده ما ته به صبر کړی و هلکه دې ملګري ګاډي نوم تللی هلکه د امیر نه تپوس وکړه څه شو امیر هلته ولاړ دی هغه لیدلی وم چې ما ته ګاډي ټیر ډزولی و ښه هلک کاشفه تاسو کسان د سره ډېر دي او زه ځم را لیکت دي ګاډۍ له صحیح ده خیر دی بیا به وروستو راشم تاسو ته خو لا کار ډېر شی پاتې دی ښه نو اوس چې دی که نه یو ملګري ګاړه ختمه شوه یو هغه لا پاتې ده نو بس اوس زه ته چوټي کوم ځان ته ځم کور ته بس دی ستړی شوم ستړی ما پکې کار نه دی کړی خاص مطلب لکه ټول ګډوډ یم که نه نو ورګول ورته وایم که نه چې بس ته چوټي راکوي که نه ملګری اکثر دی یو ملګری دی بیا اکثر خفه کېږي باران راغی او ټول هغوی هم په تادی کې دی دوی هم په تادی کې څوک په مخکې کېږي نو یو خو ختم شوی دی بس لږ کار پاتې نه ختمه یو ملګري ته لا کار ډېر دی ورګه ګورو چې څه چلو شو زه ترې راغلی وم کور ته کور نه مې لږ سامان وړو او باران راغی نه وای نه
موسم ډېر زیات ښکلی شي ځکه چې ترېشل او د هر څه موسم ټول ګډ وډ کړی دی. دوړې راغلي نو ټول موسم یې هر څه ګډ وډ کړی دی ترېشلو دي دوړو. ښه بهايي نو دا یوه غاړه چې ده که نه دې ملګري وه دوی کارو شو او اوس چې دی نو د بلې تماشه کوم چې څه حساب دی کار یې ختم کړی دی که نه هغلته لګیا دي. ښه نو خلک دوی ګاړه هم شوې ده له خیره سره هلکه موسم صفا شو ښه برې غالټه شین شو نه مړه باران خو دوړه را او ترېشلو مرېشلو ډېر دا ونې بوټي خړ کړي دي. رمیز پینځي ستا خو الله غلي دي دا به وایي دا به ګاډی به چای ناراغي سړی دی بایجان را روان دی. ښه بهايي نو ګاړو نه واپس راغلم موبایل مې ځکه الټه نیولی یو لاس کې را سره کپړې دي او ګډ وډ یم او اوس چې دی که نه نو نعیم بهايي هم را روان دی هغه سره به هم ګپ شپ لګو چکر تپوس پتې کوي څنګه چکر یې ښه و که نه ښه نه او مزه وه که نه. ښه نو ماښام مونځ مې وکړو او اوسه پورې مې لا پرونی ویډیو هم نه دی ایډیټ کړی دا نننی خو څه که پرونی مې لا ایډیټ کړې نه ده ما وی مې چې څنګه کور ته لاړ شم که نه نن بېګا مې وی مې سهار به وختي انشاءالله ایډیټ کړم نو سهار بیا په دغې مخه باندې لاړم تاسو ته مې وي چې هسپتال ته تللی وم که نه او بیا چې رالم نو دې دا چلونو دې ملګرو دا کارونو نو اوسه پورې مې لا ویډیو نه ایډیټ کړی او اوس څنګه چې تاسو ته پته ده چې پاکستان کې یو خاص معمولي سیلی باران راشي نو بیا بجلي کار ګډوډي نو بجلي هم نشته دی اوس الله دې خیر وکړي چې ماوستان ته بجلي راشي زه را دواړه بلاګ ایډیټ کړم کنی نو دا کار خو بیا ماته لیټ کېږي لکه بیا به زما دوه بلاګه لیټ کېږي نو اوس چې دی نو اوس خو نعیم بهايي را روان دی اوس مې راته ضرور وي چې کال یې کړی و هغه ته انتظار کوو نو ګپ شپ به بیا هغه سره لګو چېرته ځای ما زمونږ سره یې کیدای شي چې راشي لا پته نه لګي هوې درځمه که نه نو کیدای شي راشي کیدای شي را نه شي ګاډی داسې تیار کړی دی تا چې لکه ما وی چېرته واده دې راوړو راله پکې نعیمه ښه نو اوس چې دی که نه نو 10:30 بجې دي او مازدیګر په 4 بجې باندې بجلي تللې ده او اوسه پورې لا نه ده راغلې پته نه لګي چې څه چل دی یاره زموږ په دې ملک کې خو لکه مطلب معمولي صرف سیلی یې راغلی وه لکه باران هم نه راغلی معمولي باران راغی 2 ساعت کې هم پوره نه شوي او بس بجلي تللې ده په 4 بجې او اوسه پورې لا بجلي نشته دی پته نه لګي یار چې دا زمونږ بس زمونږ د حال به څه چل کېږي لکه کله به مونږ ته لکه مطلب زمونږ دا مسلې حل کېږي خو الله دې خیر وکړي الله دې زمونږ دا مسلې حل کړي نو اوس مې لیپټاپ راواغستو او تقریبا څه لږ ډېر چارج دی نو ګورم یې یو ویډیو یې راله ایډیټ کړه که نه نو ښه به ځکه چې ما ته تقریبا 2 ویډیوز چې دي که نه هغه پراته دي ایډیټینګ نه نن مې بلاګ نه دی اپلوډ کړی نو لکه کار راته ډېر زیات دی خو الله پاک دې خیر وکړي الله دې وکړي چې د ما را یو بلاګ ایډیټ شي که نه او چې بجلي نه وي بیا اپلوډینګ هم مسله وای فای کار نه کوي نو په دې وجه باندې ما ته 2 بلاګه اوس لا پاتې دي نو زه کوشش کوم چې یو بلاګ اوس ایډیټ کړم کو لیپټاپ کار وکړو کار یې ونه کړو بیا به سبا ایډیټ کوم نو خپل بلاګ چې دی نننی دا به هم ختموم خو اوس ورګنه کو بجلي راله چېرته 11 بجې باندې اکثر بجلي راځي نو ښه کو رانله نو بیا به ستاسو نه اجازت اخلم او سباني بلاګه پورې بیا تاسو انتظار کوئ نو چېرته ځای ما زموږ سره یې دا اوس چې دی که نه ما لیپټاپ راواغستو خو دا لږ غونته کې چارج دی کیدای شي چې کار وکړي خو کار یې ونه کړو نو ما ته بیا کار ډېر زیاتېږي ښه جي نو زمونږ نننی بلاګ بس دومره و امید دی دا بلاګ به ستاسو خوښ شوی وي د بلاګ دا شاټ زه ځکه سهار اخلم که نه چې بېګا مې بجلۍ ته ډېر زیات انتظار کړی خو بجلي نه وه راغلې نو په دې وجه باندې دا شاټ چې دی دا زه د ورځې اخلم لکه مطلب په سبا اخلم پرونی بلاګ مې لا نه اپلوډ کړی بجلۍ د وجې او نننی خو جو تاسو به اوس اپلوډ کوم دا دواړه بلاګ چې دا زه اوس په یو ځای اپلوډ کوم او نن به بل بلاګ هم کوم نو کار راته ډېر زیات دی سهار راسې ایډیټینګ ته ناستم اوس 11 بجې شو یو بلاګ مې لا هغه ایډیټ کو او اوس لا بل هم پاتې دی که نه نو هغه به ایډیټ کوم بیا چې دی نو بل بلاګ به سټارټ کوم هغه به بیا سبا اپلوډ کوم ستاسو سره پکې سبا له ګپ شپ لګو چېرته به ځای نه زموږ سره به نو زموږ نننی بلاګ دومره امید د بلاګ به ستاسو خوښ شوی کو چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټس او سبسکرایب ضرور وکړئ او مال راکړئ اجازت د سباني بلاګه پورې د لوی الله په امان